د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، د تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د نجونو پر پوهنتونونو بندیز او د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني غبرګون. له بدمرغه په هیواد کې د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډیره جدي، خواشینونکې او په 21مه پیړۍ کې د جنسیتي اپارتاید تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. اصلي ستونزه د حاکمي ډلې عدم مشروعیت دی، دا ځکه چې دوی په غیر ولسواک ډول حاکمان دي او افغانستان یې اشغال او ټول ولس یې یرغمل کړی دی. د اوسني حاکمي ډلې د دغه شان ناوړه پریکړه او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغو افرادو، عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره یې په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا یې کوله چې دا خلک بدل شوي او د نوي شرایطو په اړه یې درک زیات شوی دی. اوس یې وخت دی چې طالبان او دوی مبلغان باید د دوحې تړون هغه پټ ضمایم او الحاقیه برخې ملت سره شریکې کړي. پوښتنه دا ده چې امریکا سره د دغه پټو تعهداتو په اړه ولې ولس ته وضاحت نشي ورکولی او د دې جزئیات یې ولې ولس څخه پټ ساتلی دي. حاکمه ډله په کوم صلاحیت غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب بدل کړي؟ آیا دوی غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب د حقانیه مدرسې په نصاب بدل کړي؟ آیا د دوی تعلیمي نظام د امام ابو حنیفه پر نصاب غوره دی؟ ما پر کراتو ویلي او بیا یې وایم که یوه نجلۍ باسواده شي 15 راتلونکي نسلونه بدلوي، او که یوه نجلۍ بې سواده پاتې شي راتلونکي کې د 15 نسلونو د بربادۍ سبب ګرځي. زه له هغو بهرنیو او کورنیو کړیو د ادعا هم په کلکه ردوم چې دغسې خاینانه فیصلو ته کلتوري پوښښ ورکوي. د میرویس نیکه او احمدشاه بابا میندې باسواده او په تمنې رهبرانې وې. زه د هغه نجونو او هلکانو چې نن په ننګرهار، کندهار او نور ولایتونو کې د زده کړو د حق لپاره د اختناق په دې سختو شرایطو کې اعتراضونه کړي ستاینه او قدرداني کوم. دوی په هیواد کې د تعلیم حق غوښتنې اصلي مخکښان او اتلان دي. اوسنی ځوان نسل ښځې او نارینه کولی شي روان استبداد د راتلونکو 100 کلونو لپاره د خپلو صفوفو په پیاوړتیا، اتحاد او اتفاق له منځه یوسي. په اوسنی حالاتو کې یوازینی څه چې ټول افغانان پرې په متوافق ډول اجماع لري هغه د ښځو تعلیم او کار د حق موضوع ده. زه په دې باور یم چې د دې ملي ولسي اجماع په مقابل کې طالبان نشي درېدلی. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا ښه وخت.